او بیا په 2014 کې په پېښور کې آرمي پبلک سکول کې یو ډېره افسوسناکه د پښتون افغان په تاریخ کې یو ډېر دردناکه واقعه وشوه. 1.5 سل ماشومان 4 5 6 کلنه ماشومان منډې ناستې دي زه څه ووایم د هغوی تکلیف نه شو بیانولی. دا یې بس رڼا ورځ په فوجي کیمپ کې د فوجیانو تر دغه لاندې دا یې مکل دا د فوجیانو بیا یې مینډیټ واخیستی نیشنل ایکشن پلان یې جوړ کړي. بیا پښتونخوا ملت پارټي ورته ویلې چې په کار د دهشتګردۍ په خلاف اپریشن وشي نه د پښتانه افغان په خلاف باندې. بیا تاسو ولیدله چې د پاکستان د فوجونو هغه اسلحه چې د دښمن په خلاف نه شو استعمال دا د وزیرستان دا د پاټا د نورو ایجنسیانو د پښتنو په خلاف باندې استعمال شوله. عزیزانو دا فوجونه دا ټینکونه دا بمباریانې دا د پښتنو په کورونو وشو په بازارونو وشو په جوماتونو وشو د دوی په سکولانو د دوی په هر مرکزونو باندې دا حملې وشوې. زموږ هغه ورځ نه ده ویله زموږ نه ده هغه ورځ چې یو سړي دا خبره ما ته خپله کړې ده چې ما د خپلې ماشومې بچي دا لاسونه دا ګوتې دا ما د جټ بمباري باد دا ما راټولولي زما بچي نور نه وله. دې تکلیف اندازه څوک نشي کولی. زموږ پښتانه دا د پرانا ورځ دا د حلال کړل ټوټې مې کړل دا مې بوریانو ته واچول. بیا مې ورته ویلې چې دا دلته پراته دي 3 ورځې به یو څوک هم دا جرأت نه کوي چې دې مړي ته به څوک ورنږدې کړي. عزیزانو خالي دا شي ته پام واړوئ. خالي هغه ډک خالي هغه مایوسي هغه ته سوچ وکړي چې د چا پلار زوی ورور عزیز قریب دلته پروت دي 3 ورځې ټوټې پروت دي او دوی جرأت نشي کولی چې دې راواخلي دې ورځې دې وسپاري. د دې ذات ظلم د پښتانه ظلم په جهان کې د یو چا څخه نه شوي. د دې پښتون افغان پر سرونو باندې خلکو لوبې وکړې فعالونه یې وکړل. عزیزانو دا موږ ستا شریعت نه مني ستا شناخت نه مني ستا ملکیت نه مني ستا واک اختیار نه مني ستا سیالي نه مني ستا برابري نه مني. دا ملک د دې ملک ټول ادارې دا پښتون دښمن ادارې دي. ستا پارلمنټ دا د پښتانه سره جنګاره ده. ستا عدلیه د پښتانه پر مخالفت باندې لګیا ده په دښمني کې لګیا ده. ستا میډیا ستا کاروباران ستا هره اداره دا ستا فوجونه دا ستا بیوروکراسي دا ستا سیاسي پاټانې دا ټول د پښتون افغان په دښمني کې لګیا دي. دا څنګه ملک دی؟ په دې ملک کې زه د شناختي کارت حق نه لرم. د پاسپورټ د لایسنس د شلوبه د بجلي د ګیس حق نه لرم. زه د سیام ژوند نشم ترولی. زه به په چیک پوسټونو ځلېدلی یم. زه به بېعزته یم. زما خویندې زما میندې زما بچیان زما سپین ږیرې دا به په چیک پوسټونو بېعزته کړي. زه په دې ملک کې د احتجاج حق نه لرم. زه په دې ملک کې د ژوند حق نه لرم. که زه د ژوند حق غواړم بیا لکه په سوات کې ولسي پاڅونونه وشو د امن لپاره وشو. امن یې غوښتي څوک نه یې کړې وه. دهشتګردۍ په خلاف راوتلي وو. دا پښتونخوا مليان پارټي دا سوات لاندې جرګه دا نور پاټیان یې ورسره امن یې غوښتي. څه یې غوښتل؟ ته غمګین وکړې کالي ته دهشتګرد یې جلا وکړي فوج یې جلا وکړي
حامد ګولې کوي مشرف کوله یو به ویلی زما بچیان دي بل به ویلی دا هیروز دي زموږ بل به ویلی دا موږ تربیت کړي دي 90,000 کسان دهشتګردان موږ تربیت کړل او موږ افغانستان ته واستول د خپلو مقاصد لپاره تر دې زیاته لوبه به د یو کام سره څه وشي تر دې زیات پسخند به پر یو کام څه خلک ووایي یو وخت د ټریننګ ورکوي استول ده جنګول ده نن په پارلمان کې دا پنجاب دا پاچیانې د دوی نمایندګان ودرېږي وایي دهشتګردان دي وایي دهشتګردان دي مني یې دا خبره چې دا موږ ساتلي وو مني یې دا خبره دا پالیسي موږ غلطه جوړه کړې وه بدبختي دا ده منم یې هم سرزوري دا ده سپین سترګي دا ده مني یې هم پر تا یې د دومره ناسیاله د کمزوري پر تا یې د داسې شي خیال راغلی دی چې تا دې مني هم او ځینې کښېني هم نه تر دا نن ورځې پورې د دې دهشتګردانو پر شا باندې دوی ولاړ دي احسان الله احسان چې د ټي ټي پي ترجمان وو آرمي پبلک سکول په واقع کې ملوث وو د میر شهید عثمان خان کاکړ د شهادت په بعد د دې یوه انټرویو پرته ده په هغه کې دوی دا وایي چې ما ته د MI یو جنرل ماجد دې ما ته لسټ راکړي په هغه کې د 10 پښتنو مشرانو نومانو په هغه کې یو نوم د میر شهید عثمان خان کاکړ هم ویل ما حال ورواستوئ چې ستا د مرګ تیاریانې روانې دي تا نه پرېږدي مړه کوي دا د هغې بعد د په سینټ کې خپل اخري تقریر وکړي په هغه کې دا هر څه واضح کړل آیا اوس موږ څه ورته وایو دا دهشتګرده څوک دي سرپرستان یې څوک دي یا بله خبره به دا درته وکړو ته په مرګ څوک ویرې پښتانه په مرګ ویرې چې د بدن یو شی ما هم نشي پاته د دې مشرانو سره چې د بدن یوه ټوټه یې نشي پاته خلک یې پیدا کولی هم نشي لا به هم پښتونخوا ملي پارټۍ د دې مشران د خپل قامي بیانیزه د یو ساعت دپاره ولاکه واوښتو نه ولاکه د افغانیت نه ولاکه یو ساعت دپاره دستبرداره شو عزیزانو خلک خبره کړي دا غلط فهمي جوړوي وایي افغانان زموږ وروڼه دي ته څوک یې چې افغان ته دا وایي افغانان زموږ وروڼه دي موږ دا وایو موږ هم افغانان یو موږ افغانان ټول په ګډه وروڼه یو سره دا نه دي افغانان د موږ جلا نه دي افغان د پښتونه جلا نه دی موږ ټول افغانان یو موږ ټول سره وروڼه یو افغان زموږ ورور نه دی داسې به دا جمله به صحیح کوو موږ ټول افغانان او دا ټول زموږ وروڼه دي عزیزانو نن تاسو د ملک حالات راواخلئ نن ګراني ده بېروزګاري ده سیاسي معاشي یو غیر استحکام دی دلته استحکام نشته تاسو وګورئ پارلیمنت نن یو اختیار نه لري آئین تر پښو لاندې دي قانون تر پښو لاندې دي میډیا یرغماله ده عدالتونه یرغمال دي په ملک کې یو سیاسي بحران دی تاسو ته مشرانو ویلې چې موږ همیشه که د جمهوریت د بحالۍ خبره وي د پارلمنت د بالادستۍ خبره وي د غیر جمهوري قوتونو د مخنیوي خبره وي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د اول صف د لښکر د مخ خلک موږ ډېره واضح پالیسي ده موږ په دې ملک کې د آئین و قانون حکمراني د پارلمنت بالادستي ازادي د میډیا ازادي غواړو او که په دې کار کې یو څوک مداخلت کوي د هغې مخنیوی د دې دپاره موږ د MRD برخه وو موږ د PDM برخه وو موږ د PDM برخه وو د PDM شپږ نکات وو د PDM بنیادي اجنډه دا وه چې موږ به د هغه غیر جمهوري د فوجونو نن PDM د خپلې بیانیې دستبرداره دی نن PDM
د افسوس سره وایو د آئین په ماتولو کې نن د پی ډي ایم یو لاس دی. نن پی ډي ایم پر عدالتونو حملاوره ده، نن پی ډي ایم پر سیاست حملاوره ده، نن پی ډي ایم پر سیاسي پاچانو حملاوره ده، نن پی ډي ایم بیا پر میډیا حملاوره ده. هر شی کنټرول ساتلی دی. هغه د ملي شهید خبره ده چې د یو چا ځالو کې چې میډیا د چا په لاس کې ده، هغه ولې یو چا جواب وکړي ویله زموږ په لاس کې، نو دا غلطي د چا په لاس کې اخلي. نن پی ډي ایم د چا په لاس کې دی؟ آیا دا څنګه پی ډي ایم دی؟ تا د هغه بدله نه اخیستله چې په 2014 کې درنه وله هغه ټیم دا پارټي په پارلمان باندې ورننوته، په سپریم کورټ هم حملاوره شوه، په پی ټي وي هم حملاوره شوه. ستا سره د خولې اواز نه وتی، تا دا جرأت نسو کولی. تا کې دا جرأت ولې نه و چې د هایکورټ وقار سیټ دا فیصله وکړه چې مشرف ته پانسي کېږي، آئین یې مات کړی و، غدار و د دې ملک عدالتونو دې غدار ډکلیر کړی و. تا څه لپاره دا جرأت نه کوه چې دا سړی تا نیولی وای، دا تا پانسي کړی وای؟ په ګوجرانوالا کې اوله جلسه وشوه د پی ډي ایم غار، د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د باجوا او د فیض حمید نوم واخیستی چې په سیاست کې مداخلت کوي، په الیکشن کې مداخلت کړی دی. نن باجوا د آرمي چیف سره ناست دی، و سیاسیانو ته و پارټیانو ته و جمهوریت ته یو پیغام ورکوي. پی ډي ایم ته که سر پیغام ورکوي چې دا دی موږ ناست یو، دا د غیر جمهوري قوتونه متحده دي او جمهوري چې ځان ته وایي هغه زموږ لاسپوڅي دي او موږ به څرنګه استعمالو هغه رنګه به استعمالو. نن یې اسمان را نړولی دی، په یو جنا هاوس باندې اسمان را ونړولی. زموږ پښتون وطن چې در په در سو، په لکونو کورون څېړم سو ونړېدو، مرګونه، تاوانونه. دا یو چاته یوه مسله نه ده، په دې هر سړی خاموشه دی. آیا موږ دا سوال کوو چې نن ته د پارلیمنټ له مخه د سپریم کورټ له مخه درنه ورکوې؟ تېر کال تا جونیئر ججان څه واخیستو حکومته؟ اعظم نظیر تارړ دا خبره کوي، وایي له موږ غلطي وسوه، د باجوړ په خوله باندې ما ته حکومت ویلې چې دا دوه جونیئر ججان چې نن بیا د دوی په خلاف باندې فیصلې ورکوي، وایي دا به په ججان اخې، دا به راولي سپریم کورټ ته. نو ته څه دا باجوړ ته جرأت نسې کولی چې سزا ورکړي؟ تا چې خبره کوله چې موږ به فیض حمید کورټ مارشل کوو، نن دا خبره له تا څه نه پاته شوله؟ عجبه بدبختي ده. فوج به د سیاست راګرځولې، د سیاست به مو بېدخله کوئ. سیاسیان خلک دا سیاست ته بېدخله کوو، سیاسیان مجبوره کوو، سیاستدانان مجبوره کوو، سیاست پرېږدئ، پاچان یې پرېږدئ. آیا دا اوس ړانده یاست دی؟ خلک خطا باسئ. دا خلک چې نن روان دي، دا نن بیا د فوج یو دویمه پارټۍ بیا جوړېږي. تاسو ټول دا نیوز اورئ، بیا یې متحده کوي، بیا بله پارټۍ جوړوي، بیا به ولس نه په کومه ډله راځي؟ بیا به دا خلک راځي، بیا به وایي زه بیا پی ډي ایم جوړوم، پی ډي ایم جوړوم، پلانکی شی جوړوم. بیا به لګیا ولس ته وایي جمهوریت دی، ګرانیټ ده، پلانکی دی، پلانکی دی. بس ولس به بیا هره ورځ په تا په دې پسې. نو عزیزانو موږ دا خبره کوو، موږ د جمهوري قوتونو ملګري یو، موږ د جمهوري عمل ملګري یو او تر هغه ساعتې ملګري یو چې دوی پر هغه لاره له موږ سره ځي. که هغه پی ډي ایم وي، که هغه بیا هغه پی ډي ایم په ټایم کې د مشر عمران خان صاحب چې بیا موږ پرېښوي، د ده په خلاف شو چې د غیر جمهوري لاره واخیسته، او پر روان وخت کې به هم که هر ځای غیر جمهوري عمل کېدی، موږ پښتونخوا ملي عوام پارټي به د دې غیر جمهوري عمل مخالف یو. قدرمنو عزیزانو، بخښنه ډېره غواړم، یو دوه ټکي اخري د کومه. یو بدترینه دهشتګردي ده، بدترینه بېروزګاري ده. آیا دا دهشتګردي چې تا په ضرب اعظم او دا نور اپریشنانو کې چې تا ختمه کړه،
چې ته دعوه کوې دا دهشتګر لکي مپاران دا څنګه برته منظمه سو وسلې چا ورکې دا څنګه دلته رالو پښتون د دې جواب غواړي له تا څخه نن دا زموږ یو ډېره لویه مسله ده زموږ وطن ته بیا پردی جنګ را روان دی په سوات کابل کې د سی ټي ډي په دفتر حمله وسوه په پېښور کې وسوه په بنو کې وسوه په لکي مروت کې وسوه وزیرستان کې په کوټه کې بله ورځ په ژوب کې په سراج الحق صاحب باندې وسوه په لورنایل کې کږي په ارنایل کې وسوه په هر وطن کې هره ورځ لګیا دي دهشتګردي روانه دي د دې مخنیوی پکار دی دویمه خبره بدترینه بېروزګاري ده د وړو یوه ګونۍ وړه دا په 15-14 روپۍ دي روزانه نسته کاروبار نسته ستا پر وسایلو د پردي قبضه ده ستا پر ځنګلونو ستا پر اوبو ستا پر بجلي ګیس پټرول لیتیم نفرایټ کاپر ستا کویلې ستا میګنیزیم فلورایډ سره زر سپین زر یاقوت زمرد دا آیرن کاپر دا ټولو باندې نن قبضه ده ستا مرکز دا تجارتي مرکزونه که هغه د چمن دی که د شوراوک دی که بادیني که مردین ژوب داسې وزیرستان کې داسې ستا په مومندو کې داسې ستا په پېښور کې دا مرکزونه دا پخواني د زراو کالو مرکزونه ختم کړل ستا تجارتي ګیټونه چې هغه د شوراوک غدی د کمردین غدی د بادیني غدی هغه انګور اډا د غلام خان دی هغه د دیر علاقه د هغه د پاړه چنار سره دی هغه ستا تورخم دی دا نن بند دي پرتا د معاشي لاره بنده کړې ده د دهشتګردۍ سره سره پرتا باندې معاشي دهشتګردي روانه ده ستا معاشي قتلعام روان دي ستا پر وسایلو باندې قبضه ده په پنجاب کې اوس ته راواخه پراخ وطن لرو اوبه لرو بجلي لرو فایده یې د پنجاب ده ته د دې دریای سواته ځه اوبه نسې راکښلی ته دا باسینه نسې کښلی ستا وطن پروت دی آبادولی نسې ستا بجلیانې دي ته استعمال ته نسې راوستلی او پنجاب که هر څومره ګراني سي بېروزګاري سي په پنجاب کې هر سړی دومره مځکه لري دومره اوبه بجلي سهولیات لري چې هغه ځان دپاره دومره غنم دومره وریځې او دومره دالونه دا ځان دپاره واخلي چې دوی ژوند په کولی سي دوی ځان په ساتلی سي پښتون افغان دومره دا چمتوان نه لري چې دوی ځان وساتي دوی ځان بچان ماړه کړي نور خو ته پرېږده تعلیم د ژوند معیار سکولان سړکونه پارکونه فیکټریانې مالونه هغه بهتره ژوند ښه تعلیمي نظام ښه جامې ښه چوټې دا خو موږ ارمان خالي لرو موږ خواهش کولی سو موږ پوره کولی نه سو عزیزانو نو پکار دا دی موږ خواست کوو موږ حق کوو ټولو سیاسي پارټیانو ته ټولو پښتون دوسته قام دوسته وطن دوسته قوتونو چې راسي پښتون قامي ایجنډا نیشنل ایجنډا باندې سره یو ځای سو راسو کم از کم پر دې دوو نقطو باندې راسو سره یو ځای سو یو په خپل وطن کې امن د دهشتګردۍ مخنیوی بل په خپلو وسایلو باندې خپل اختیار پر دې ټکو باندې راسو سره یو ځای سو دا کام د دې دربدرۍ د دې بدمنغۍ وباسو نو عزیزانو ستاسو ډېر وخت مه واخیستئ دا دوې خبرې د خوندو لپاره کومه د پښتون د وجود نیمه برخه زیات زموږ خوندې دي دا خو بیا بله بدبختي ده چې په پښتون کلتور کې زموږ په دې ټولنې کې د عربیانو د چچنو د پنجابیانو هغه روایتونه یې راویستو چې داسې یو مسخ شده یو شکل د پښتانه د روایتو د ټولنې د خوی خلته ښکاره کوي چې دا ډېر تنګ نظره خلک دي پښتون افغان د ښځو په حقوقو کې په جهان کې تر ټولو زیات په دې کې زموږ دا لیبرل خلک دي همې پخوا زموږ نیکهګانو همې سیاسي معاشي
په کورنۍ چارو کې په هر قسم هر اړخ کې د ژوند په هره چارې کې و ښځو د برابره برخه ورکړې ده. اوس هم موږ دا وایو دا نیم وجود نن زموږ بیکاره دی، دا ناکاره دی. زموږ ښځو ته موږ اختیار نه دی ورکړی، موږ ښځو ته موږ برابري نه ده ورکړې د ځانه سره. د دوی د تعلیم اختیار نسته، د روزګار غې نسته، ښه ژوند یې نسته، تر دا حده پورې چې ښه خوراک یې نسته. په کور کې اول خوراک به سړیان کوي، نران به کوي، بیا به ښځې نه کوي. دا زموږ تر دې حده پورې زموږ ټولنه دې خلکو را ورسوله. دا زموږ یقین دی که زموږ خویندې تعلیم یافته شي زموږ قام به تعلیم یافته وي، که زموږ خویندې با اختیاره شي زموږ قام به با اختیاره وي، که زموږ خویندې علم وکړي، شعور ترلاسه کړي، زموږ قام به علمي هم وي به وي. او زموږ دې خویندو د ټولو پښتنو لخوا بخښنه هم غواړم، افرین هم درته وایم. تاسو په پښتون قامي تحریک کې په پښتونخوا ملام پارټي کې ډېر لوی قربانیانې کړي. تاسو داسې سخت وختونه تر کړي دي، چا بې پلاره تر کړي دي، چا بې وروره تر کړي دي، چا بې اولاده، چا بې خاونده، دا ژوند په یکړه سر تر کړی دی. دا مشران به ورکو دا پښتون قامي تحریک د پښتونخوا ملام پارټي دې مندو به دا بچان دې روزنه به کوله، دا به په نس مړول، مزدوري به کوله، هر قسم بوج پر ځان راوستي او دا کام بچانې رالویول. څه وایم هغه الفاظ نسته ستاسو د شکریا، بلکې سلام درته کولی شم. تاسو ته سلام کوو. موږ د پښتونخوا ملام پارټۍ دا غوښتنه کوي په ډېره سخت سره چې په افغانستان کې د ښځو په تعلیم چې کم بندیز لګېدلی دی، په سیاست باندې او د ژوند په نورو چارو کې چې کم بندیزونه لګولي دي، دا د زر لیډ شي. او په دا تیرو وختونو کې دا دوې هفتې مخکې دا یو عمل بیا دلته هم روان دی. او په ژوب کې دا منصوبه یو مولوي صاحب په د اختر په لمانځه کې په عیدګاه کې دا خبره کوي چې دا ښځې به په تعلیمي ادارو ته ناسته وي، موږ د دې په سخت الفاظو کې غندنه کوو. او دا دوی عمل شروع کړی دی. په دا خیبر پښتونخوا کې 4-5 ځایه د ښځو چې کوم سکولان دي دا یې په بمونو الزولي چې هلته په زراو زموږ خویندې هلته سبق وایي. دا یو پری پلانډ یو منصوبه ده چې زموږ وطن د تعلیم څخه لرې وساتي. نو پښتونخوا ملام پارټۍ د دې غندنه هم کوي او د دې په ډېرو سختو الفاظو باندې مذمت کوي. دا پکار دی چې د دې کم خلک چې په دې کې ملوث دي دا د ګرفتاره شي او دوی ته د سزا ورکول شي. او دویمه خبره دا کوم، سوات مقامي هم ډېرې مسلې شته. امن امان مسله یې ده، د روزګار مسله یې ده، په غرونو باندې د قبضو مسله یې ده. دلته ګیس نسته، بجلی نسته، خلک مجبوره دي، یخ موسم هم دی. دا قیمتي ځنګلونه دا د اور لپاره هم سزي او ډېر په ناترسۍ باندې دا ځنګلونه کټ کوي او وړې د پنجاب په منډیانو کې چې یو فوټ د لرګي په 10,000 روپۍ دي، په کار یې په دې باندې پابندي ولګېږي او دې علاقو ته د ګیس فوري طور د ګیس 24 ګنټې ګیس دوی ته ورکړي. او چې کومه موټروې ده دا سیکشن 2 چې دوی شروع کړې ده، ګوره دا ملي شهید فیز 2 سیکشن 2 فیز 2 دا ملي شهید په سینټ کې دا تجویز اوله واره ورکړي. مختار الله به د دې ګواهي چې هغه ورته ویلې موږ دلته وطن دا په سوات کې موږ مځکې نه لرو، خلک د زراعتو مځکې نه لري، د کورو مځکې نه لري. ته دا دومره لویه موټروې څنګه په دې زرعي مځکې کې، په دې کمرشل مځکو کې، په ریزیډنشل مځکو کې ته رایې؟ ته په کار دی د سیند په غاړه باندې لکه څنګه چې هلته په سند کې په کراچي کې لیاري ایکسپریس وې چې جوړه ده د یو نالۍ په غاړه باندې دوی جوړه کړې ده. دا په کار دی چې سوات دا موټروې موږ غواړو جوړه دي شي، خامخا د جوړ د سوات د خلکو حق دی
خو دا د سیند په غاړه باندې د فلای اوور په شکل کې دا موټروي جوړ شي چې دا به بیا هم د دې ځکه بچاو شي، هم به د دې علاقې پر دې باندې یو دغه وشي، استفاده وشي. دویمه خبره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د سوات قامي جرګې کور ودانۍ کوو، افرین ورته وایو چې ډېرې ماتې وکړي. دا ولسي پاڅونونه، دا د دهشتګردۍ په خلاف دا جلسې جلوسونو بنیاد دلته کېښود. په لکونو خلک دلته په دې د سوات دا غیرتي ولس، دا ځپل سوی ولس په دې پاڅونونو کې برخه واخیسته. دا د دوی حکمت و، دا د دوی جرأت و، د دوی هغه د فیصلې کولو توان و، هغه صلاحیت و چې دا خلکو ته دا شعور ورکړو، خلک یې راټول کړو، راجمع کړو. نو ډېر لوی کار یې کړی دی، افرین موږ ورته وایو. بیا د پی ایس او د ځوانانو د خیبر پښتونخوا چې کوم زونل ارګنایزینګ باډۍ ده په ټول خیبر پښتونخوا کې، بیا خو موږ سره پنجاب هم دلته په خیبر پښتونخوا کې وو، هلته بیا په اسلام آباد کې، په لاهور کې، دلته په سوات کې، په پېښور کې، په بنو کې دوی ډېر لوی همت یې وکړي. دا تنظیم یې برته له نوي سره په پښو ودر، له نوي جذبې سره دا ځوانانو هم، د ځوانانو ته هم موږ افرین وایو. او بیا چې د خدای حق سي دا به نو نه درکړو، په ډېر کم وخت کې د پارټۍ ملګرو دا منتظمینو چې نن دا منظمه کانفرنس منعقده کړي، د دې دپاره تیاریانې وکړي، تر خلکو ځان ورسو. د دې منتظمینو هم موږ کور ودانۍ کوو، افرینو ته مبارکي ورکړو. او په منتظمینو کې ما ګره دغه د پی ایس او ځوانان هم په دې کې د دوی برخه اخیستې ده. نو د دوی هم کور ودان، دوی ته هم افرین وایو، ستاسو ټول کور ودان انشاءالله که خدای کول دا پښتون قامي تحریک به یو نوي پړاو ته ځي، په ساینسي بنیادو باندې، په انقلابي لاره باندې، د مشرانو پر نصیحت، د مشرانو پر هغه نظریاتو، په هغه پرېښتو، هغه چې کوم د دوی افکارو پر هغه باندې به دا پارټۍ موږ پر مخ وړو. او ورځ به راځي او پښتونخوا ملي پارټۍ پر سر باندې به دا شمله وي چې دا کام به د دې غلامۍ څخه خلاصوي. نو کور مو ودان شه، الله مو عزت وکړه. ډېره مننه.